دا د حلب د یو صوبه ده، د دې روافض شیعاګان رااله د مدینه منورې امیر ته، گورنر ته، بادشاہ ته، دته انتهایی تحفه او گیفتونه راوړه. شیخ شمس الدین ثواب رحم الله دا د مدینه منورې د روزي مبارکي د خادمانو رئیس او مشر دی. وی زما یو ملګری و، دا بر سلطان د مدینه منورې خواته بار تلو رات بار بتلو راتلو. ولماته هغه ورځ کیسه وکړه چې د حلب روافض شیعاګان هغوی امیر ته بار بار ځي او ورته لوی لوی گیفتونه او تحفې پیش کړي او د خپل لوی لوی رشوتونه ورکړه او خپل اراده ورته ظاهر کړه چې مونږ د دوه لاشونه، یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او د عمر فاروق رضی الله عنه منتقل کول لري کوي. دا شیعه روافض در صحابه دشمنان دي، دا صحابه ته کافر وي، د ټولو صحابه تکفیر کوي، دا خبيث. او د دیو عقیده ده لکه د ایران خمینی بدبخت ملعون لیکي، دی وای چې کله زموږ حکومت په سعودي عرب باندې راشي د ټولو نه اول به مونږ ابوبکر رضی الله تعالی او عمر فاروق رضی دغه دواړه یادای، وای کوم دوه منافقان چې نعوذ بالله الته دفن دي اول به دالری کو پانسی کو به وباسو به دې نعوذ بالله. او دی وای زمونږ چې کله حکومت راشي د مسلمانانو مور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی مبارک دا بد وخت وای اول با د هغه زنا دغه زناکار نعوذ بالله برا پاسو او هغه ته به حد زنا ورکو، هغه بر جم کو په کانو به ولو. د شیعاګان روافض د نن سبا د قطعی کافر دي، د کفر کې هیڅ شک نشته. او تقیه کوي ما ته د خپل عقیده خو نه ښکارا کوي. موجوده دور شیعه دره د کفر ګڼ وجوهات دي، یو وجه دار د صحابه تکفیر کوي، در ملعون بچي، در خبيث بچي صحابه ته کافر وایي. در ایران انقلاب چې نو راغله تر څو وخت پورې د خپل نظریات پټول، عقاید پټول. کله چې د ایران انقلاب راغی دا غینه پس بیا دی خپل ټول نجاست او خباثت او ګندګي راوېستا، کتابونو را عالم خط اورنه کتاب په لیکل دی د دارالعلوم دیوبند یو لوی مناظر دی مولانا منظور احمد نعمانی رحم الله، ایران کی خمینی انقلاب مستقل یو کتاب ہے ملاوی کی خمینی انقلاب په نوم باندې. نور علماء په تفصیل سره عرض مدا کو د موجوده دور شیعه دي کې مسلمان نشته، دا ټول پټوله کافر دي مکمل. ازمون د علماء اهل سنت والجماعت علماء دیوبند اجماعی فتوا ده. ہاں بیا استاد ان کی اشکالات راځي کہ کافر دی بیا الته ولې شي نو موږ وایو اگر سعودي عرب حکومت کمزوري د الله تعالی دی طاقت ورکی چې په طاقت سره منی کی نن د پورا عالم کفر دا هغه دباو د وجنه وي نشي منه کوله د خلک. ورنه ته وګوره اذان استانه بدل دی مسلمانانو نه، کلمه بدل دا، قران بدل دی، وای قران کې تحریف شوی دا، قران غاصل قران نه دی. صحابه ته کافر وای کنزل کې کولاو نو به په کومه خلته ته مسلمانانو دي خبيث بچی دا. بر العرض مدا کو دی وی په هغه ورځ ماته اطلاع ملاو شو چې دغه سي هغه پورا اوزار راولي سلويخ روافض شیعاګان راغلي دي، نن به دغه دوه لاشونه مبارک هغه وباسي د مدینه منوره روزه مبارک نه. دی وی زه لږ سات پس ما پسې جواب راغی امیر مدینه ز طلب کړم الته شورم ول ما ته چې سکسان به بیګات درځي او خپل کار ته پرې دا مې منه کوه. زمون د زمانه د بادشاہان دا خو بس د پیسو لپاره خو به ایمان هم خرڅي کنه. بوش په وخت کې ویلو ول زمون خاص کر پاکستانیان یاد کړیو مسلمانان ول په پیسې باندې دی خپل مور هم خرڅي. د څومره موکړه کنه افیه صدیقی چا والا کلم رګي دا زمون دی حکمرانانو مسلمانانو حواله نه کړل. دا یو مسلمان راونه وره نه کو ایمان هغه ډیر کمزوري بیا راشي چې کله د پیسو مقابله راشي. ها الحمدلله مونږ مسلمانان مونږ الحمدلله په خپل دین قائم ولاړو. هغه جدا خبره ته چې زمونږ حکمرانان بې ایمان دي، زمونږ حکمرانان هغه خلک دي چې هغه د انګريز بچی د انګريز ټټوان دي، هغه د انګريز ټټوان لګیا دي خپل دین خرڅي. یو مسلمان سوچ هم نشي کولای د دې خبرو ان شاء الله. دی وای بیګا تسلوخ دی وای زه خپناسم څه کولای نشم
جاړه ما بچړای تماشا کوما بیګا ته سلويخ کسان رالا مکمل اوزار درا کنستو ور سره دي دیو انتظار کوم د غلطي چې کله دی ورله دروازې باندې ور داخليږي نو یو سخته په دی وخت کې یو سخت زلزلہ را مدینه منوره کې او د ازمکه کلاو شو د ازمکه ځان ته د سلويخ کسان دن راغ کا ول څه اثرات او نشانات هم پاتې شو ول الته امیر مدینه اغم پته مو چې څوک هم دیزي تراغلي دی په غلط نیت باندې اگر روغ نه دی پاتې شوی ول کله زره وختم ماته چې سو شو بیګا ول ما ورته واقعي بیان کړه چې زمکه کلاو شو وې نه وې پړه ول هغه یقین نه غستا ول رااله ول چې ماته لګ راو خایا ول هغه ځکه هغه جامې هغه کپڑے خوري ورې شوی د زمکه راخلي دي ول ورته مې هغه مور خور چې د هر څه قایم دي نشانات تر اوسه موجود دي دا واقعي و چې پیښه شو سلويخ کاله د سلطان نور الدین زنگی رحم الله د واقعي نرسته او به دغه وخت کې امام علامه سمهودی رحم الله د وفاء الوفا مصنف دغه زمانه چې کله سلطان نور الدین زنگی رحم الله د غزې جوړی دوی ز په خپل روزي مبارک ته داخل شوم دغلت مې وکاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک داغه سره د ابوبکر صدیق نه قبر مبارک داغه سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قبر دغه سره یو ځای خالی پاتې شوی او چې زه ورلم دومره عجیب خوشبوئی ما ته محسوس شو چې جون کې مې چرته هغه خوشبوئی نه کتلی او هه کله زورلم دا رسمه کې نه یو لويش د کومره چوتو نه خو چوتو ردینه نه کته ودینه هغه قبرونه یو لويش بلندای کې وبس اماو تاسو چې خلک تصویران پیش کړي دونه قبرونه د قبر پرستو بریلیانو چې کم چوت کړي لوړ سیمټیه جوړ کړي دا ټول دروغ دي بیا تاسو وایي د نبی علیہ السلام د قبر مبارک تصویر د موږ هم راوړي کورونو کې ملګر دا نه دي دا جعلی تصویر دی هغه خو یو لوي شو به پاغي باندې ستر واړه کانی پراته وای او بیا د نن 1500 کال مخکې بیا دغه بادشاہ مکمل هغه دیوال پسې نورم برکو مکمل بند کړ روزه مبارکه دې ته وسوک دن نه شي ورتله دا زمون کیمرا چې کومه دا تقریبا 200 کال وشو چې ردی ایجاد شوه دی نو په دغه دور کې کیمرې ایجاد نه شوه تصویر د کم څه ځخلی او دا نن چې دومره لوی اختلاف راځي د قبر مبارکي کم طرف ته قبرونه دي کم طرف ته خالی ځای کم طرف ته نبی رسول د روزي مبارک دا اختلاف ولې دی چا دن لیدل نه دی سب بند دی مکمل دا بار چې کومه جالي جوړه شوې ده د هغه دیوال نه بهر جوړه شوې ده ته صرف دن ورشي هغه دیوال پوری برل عرض میں دا کو نبی علیہ السلام بیا دغه بادشاہ مکمل هغه دیوال بر مخه جو مکمل بندې کو اوس روزي مبارک د جسو کم د ګستاخه او بیا د بې په نیت راغلي دي الله داغي تنظیم کړه ختم کړی دي یو کسو د روميانو د عمالونو یو کس راغی نیت دا وکړو چې زب ورزم او دغلت روزي مبارک خواته به امتیازي کوم تشه امتیازي وکم ام په دغه وخت کې د زمکه راخ کو ځانتا او تاریخ مدینه منوره والا لیکي د سر په د قضیه باندې ټوټه ذره خور لاړو مکمل یو کس راغله د روميانو نه غلطي دا کم د روزي مبارک دیوال له مسجد نبوي شریف ته دغه باندې د خنزیر شکل بلاس جوړ کو عمر بن عبدالعزيز رحم الله دور دی چې خبر شو راوي وختو پورنه داغي سټوال وزو قلم کو نو ګستاخان د روزي تقریبا تاریخ ډک دی ردی واقعیتونه التورتک پډیر ادب احترام سره کوم خلک چې به دې سوچ راغلیو چې مونږ دلته بیا ادبی وکړو ګستاخی وکړو اگر روغ نه دی پاتې شوی دا د نن دور وابیان دام دقه ازار والی دي ادي یو مشر دی البانی خپل یو کتاب کې لیکلی دي د وابیانو مشر دی غیر مقلدینو ځان ته جهل الحدیث وای دی وای چې زموږ حکومت راغی مونږ بل ټولونه اول د نبی علی السلام روزه مبارکه ورانه ونعوذ بالله دی وای په مدینه منوره کې چې کوم بدعات تر اوسه پورې قائم دي دا غي یو لوی بدعت د نبی علی السلام قبر مبارک دی نعوذ بالله دغه خلک دي ځکه خو هغه ازهر والدي تر اوسه ته دې شکلونو ته چرته وګوره والله انسان ته کرکه ورزي د عالم شکل دي سي عالم ته چې سړی وګوري د سړی په مینه ماته شي
د سړي زړه کې ځای ونیسي. د دې منحوس او شکلونه الله دنیا کې مسخ شوي دي. اوس جدا خبر دی چې تعالی الله عقل نه درکړي نه شي کته نو موږ څه وکړو؟ عقل چې تعالی الله ورکړي په فیصله کتل کولای شي ګوري ورته. بهرحال دا خو مختصر